تعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. زما محترم و معزز و مشرانو، الله تعالی د قیامت د ورځې په باره کې یو بیان فرمایي. نهشتمه سپاره سوره حاقه کې کله د قیامت نو دا تمام انسانان به دوه ډلې شي. یو ډله به داسې چې دوی به حساب کتاب ته مخامخ شي او په خپل حساب کتاب کې به کامیاب شي او د خپل حساب کتاب عملنامه به الله تعالی دوی ته په خلاص ورکړي. او دویم قسمه هغه خلک دي چې دوی کله حساب کتاب ته پیش شي نو دوی به په حساب کتاب کې ناکام شي او د حساب عملنامه به دوی ته په ګس لاس ملاو شي. نو د حساب کتاب د مخ کې په خلاص ملاوېدل او یا په ګس لاس ملاوېدل، علماء کرام یو ناشنا مثال لاسه بیانې چې تاسو د الله تعالی په دې آیاتونو باندې کله ځان پوهوئ نو د دین مخ کې به تاسو د دنیا په دې ماحول پوه شئ. مثال به داسې شي لکه په اوس وخت تعلیمي ادارې دي او په هر ځای کې خډيري دي. په دې تعلیمي ادارو کې بیا یو ورځ دوی مخاب کې چې د خپل شاګردانو امتحان اخلي نو چې کله دا کسان پرچو ته کینی نو دوی بیا کوشش دا کوي چې دا سوال په داسې سره وکم چې زما د لمبر خسته راشي. مهنت هم کوي دې دپاره، ټیوشن هم نیسي دې دپاره او تر وخته پورې دا کتاب ته ناستې صرف د دې دپاره چې زه لمبر ښې وایم. نو چې کله بیا ریزلټ آوټ شي نو بیا په دې کې څه کسان داسې چې هغوی ټاپي پوزیشن یې اغستی او څه داسې چې فیل مې پکې. نو هغه کسان چې هغوی ټاپي او لمبر یې ښې اغستی نو هغوی بیا ګرځي په دې خپلوانو باندې او یار ته مو دوست او ملګري ته مو چې ته دا زما لمبر یې وګوره ما دومره لمبر یې اغستی او هر چاته وایي چې زما زوی دومره لمبر یې اغست مارور سکول ټاپ کو پوزیشن یې واغسته او دا یو که دا وکړه نو بیا خلکو ته دا خبره کوي چې زما پلان کې پاس شو او لمبر یې ښې واغست. او چې کله یو کس فیل شي ناکام شي فیل شي نه بیا دا خبرې نه کوي، خوند هم نه ورکوي. که په یو ځای کې د ریزلټ خبره راشي چې د پلانکي به څه ریزلټ یې د ده به وي نو دی هم ځان کلی کړي چې ما نه څوک تپوسونه کړي او بیا ارمان کوي چې کاشکې ما داسې خواري کړې وه داسې مې کړې وه داسې مې کړې وه. نو د قیامت په ورځ الله تعالی بیانوي فاما من اوتي کتابه بیمینه. قیامت کې چې کله یو انسان ته یو مسلمان ته د د حساب کتاب عملنامه په خلاص باندې ملاو شي او په خلاص باندې عملنامه هغه مسلمان ته ملاويږي چې د پکې سوالونه ښه کړي. اوس آخرت کې چې تانه الله تعالی د کوم شیزونو په باره کې جواب غواړي د هغې سوالونه یې تا ته مخکې نه راولېږل. د دنیا د تعلیمي ادارو په شانته اگزام بني چې تا ته به د سوال پته نه لګي. د سوال پته به تا ته هغه وخت لګي چې ته کله پرچه راواخلې نو تا ته پته ولګي چې دا کوېسچن دی او دا دی او دا بیا پکې سوچ کې
او د آخرت د ازمایش او د امتحان په باره کې چې تا نه کم جوابونه غوښتل کیږي الله تعالی تا ته مخکې نه سوالونه پرچې درته وټکا ستانه به دا سوال کیږي د لپاره خواري وکړه دا تاسو به درنه کیږي دا وکړه دریم به درنه دا پوښتنه کیږي دا وکړه څلورم به دا کیږي نو ټول تاسو در الله تعالی او خودل چې په دې کې بستا جواب دا اوس لسان تریډي کا او چې کله یو سټوډنټ ته پرچا اوټ شي چې ستانه به دا کوېسچنی دا به یو داغې نه ورستم یو سړی و چې دا به خو زه نه کوم ما ته به پرچه کې دا سوال راځي او د دې جواب دا دی په دې طریقه باندې کېږي او ته بیا هم نه کوې نو ته به څومره لټې ته به څومره ناراض او د دې نه وروسته چې ته بیا دا ګیله کوې چې پرچه سخته وه او حال سختو او په موږ باندې چکر سخ ولاړو ما داسې وکړل داس دا ټول خبرې په فضول زکه چې تا ته کوېسچن خودل شوی تا نه به دا تپوس کیږي او ته به دا جواب کې د دې نه وروسته ته ولې نه کې نو الله تعالی انسانانو ته فرمایل چې په قیامت کې بستانه کومه پوښتنه کیږي اولنې سوال بستا په پرچه کې د مونږ دې ته به ته جواب تیار ستا پرچه وشو اولنې پوښتنه ستاده چې ته به مونږ کې دا د الله تعالی په حق کې د مخلوق په حق کې به الله تعالی ستانه اولنې تپوس د یو مسلمان د یو انسان د یو حیوان د وینې کې چې تفضل تو یې کړي په یو چا دې ډس کړي یو څوک ستا په ډس لګېدلې دی اگر که تا وایي کار لګلې تا وایي فایرنګ کو او پاغي یو انسان لګې دا وغه نه وینه لاړه یو حیوان په لګې د وینه ته لاړه او یا د یو انسان په گزارو او داغه نه وینه لاړه او یا د قتل وکړه خو لوی غټه خبره نو اولنې پوښتنه به الله تعالی ستانه د وینې کوي یو مسلمان وینه تو یا کړي دی وشته دی یا د په گزار کړي یا د یو حیوان مړ کړي مردار کړي دی او تاسو نه وینه ایسته دی ولې اولنې پوښتنه بستاده الله تعالی په حساب کتاب کې د مخلوق په باره کې پوښتنه دی کی نو ستا پرچه وشو اوس د دې لپاره جواب پکار دی اوس چې تا غنه کې ته به څومره لټې او څومره به ناراض شې چې تا ته خپته د زما دا سوالونه دیونه نو چې کله یو انسان دا تمام د آخرت جوابونو ته سوالونو ته جوابونه پیدا کړي او د الله تعالی سره حساب کتاب کې مخشه او د عمل نامه پاس کې الله تعالی ټول ثوابونه الله تعالی قبول کړي د عمل نامه ملاو شي دی به کامیاب شي نو دی بیا په محشر کې ګرځي او خلکو ته به وای فیقولو کيار ورته او دوس ورته مخه تراغه رشتہ دار ورته مخه تراغه گاونډي ورته مخه تراغه دی به ټولو ته وای ها او مقرؤ کتابیه تاسو راشي زما د عمل نامه وګورئ ما څومره خسته لمبره واغست زما عمل نامه وګورئ دا دی وګوره دا مې منځونه کړي دا مې پکې اخلاص کړي دا مې ذکر کړي دا مې د گاونډي سره خسړی توپ کړي دا مې اخلاق کړي دا مې دا کړي دا مې دا کړي دا ټول عملونه به الله تعالی د قبول کړي او د خلکو تخبل عمل نامه خي ها او مقرؤ راشي اقرؤوا کتابی زما د عمل نامه تاسو وګورئ وی ګورئ نو د به خلکو ته عمل نامه خي زکه به خي چې د بډاړي او دویمه خبره به دا په محشر کې دا کوي انی ظننت انی ملاق حسابی زما په دنیا کې ګومان یقین داو ځوان لفظ چې کلم عربی جبه کې راشي د ګومان معنی د ګومان لپاره استعمالېږي لیکن قران شریف کې یا په حدیثو کې چې کله ځوان لفظ تاسو ترا غلطه به یقین معنی کوي انی ظننت زما یقین داو ما به یقین دا کو دنیا کې انی ملاق حسابیه کم حساب کتاب چې زما روان دی په دنیا کې او دا فرشتي لیکي چې دا زه ښه کار کوم او دا زه بد کار کوم او دلته ماته فرشتي ناستې دي هغه دا لیکل کوي نو زما په دې فرشتو باندې یقین داو په دې عمل نامه مې یقین داو او په دې محشر مې یقین داو چې الله تعالی به ماته د هر سال ته مخامخ کې او زه به د خپل حساب کتاب سره خپل علامه سره زملاویګم او ملاویدون کې وای آلته بیا زما فیصله پام دي اعمال او په دې عمل نامه باندې کی یقین مې ده نو چې کله دا مسلمان په دې سوالونو کې پاس شي او د عمل نامه په خلاص باندې واخلي نو دی بیا جنت ته ځي
او جنت بداسي فهو في عيشه راضيه دی بیا په داسې ژوندۍ کې چې هغه ژوندۍ به د زړه د خوښي ژوندۍ خوشاله ژوندۍ وي او دی به د جنت په نعمتونو کې او د جنت نعمتونه به داسې علما کرام فرمایي چې په جنت کې د نعمتونه به روزانه بدلیږي نن چې په جنت کې د کوم خوراک وکړه سبا چې د خوراک کوي سبانه میوه نه به ذایقه خي رنگ به مخي او ډیزاین به مخي نن چې په جنت کې د کوم قالین استعمال کو کم ارسه استعمال کړه او لوخي د جنت استعمال کړه د سبا ورځې په جنت کې قالین او لوخي او پردي او د ارسه به د تبدلی د پرونی ډیزاین نه به د ډیزاین خي دکې به کاریګریم خي او د ریټ باو د ارسه به خي په سبا چې دلته کم شراب سکي او کم نعمتونه استعمالي د پرون ورځې نه به د نعمتونه خسته نن چې د په جنت کې کم شیزونه استعمال کړل سبب د الله تعالی د دنه خبر بل ورځ چې کم نعمتونه استعمالي دا به د هغه ورځ نه بیا خي روزانه به د نعمتونه خسته کیږي نه د هر ورځ نعمتونه د جنت خوراک سکاک لباس دار سبب د خسته ملاويږي ورونه ورځ د جنت چې کوم خوراک سکاک دی دا بدته د زړه په اراده باندې ملاويږي دا سی باندې چې ته بل فرض کا باغ وکړي او بیا بدته 3 کال او 4 کال صبر کې دا به میوه کوي بیا ورته مزدوران نسی هغه به شوکه کوي او هغه نو ورسته بیا ته خورینو یا به پیکه ځایقه یا به خوږي او یا به دروانه ډاکټر بن کی چې دا مخره شوګر د دا کیسې بلته نه الته چې کله ستا په زړه کې راغلل چې زه دا میوه استعمال کوم تا ته به مخې ترش ستا زړه ته راغلل زه دا قسمه ذائقه شراب اوس کم شربت اوس کم په دې زړه کې راتلو سره به ته د الله تعالی حمد بیان کې تسبیح به بیان کې هغه نعمت به تا ته راشي مخې ته ورته کې خودلی شي فی جنت عالیه په دې جنت کې به د دې چې کم د رهایش ځای نه دی او کم باغونه دی او کم مرتبه دي دا ټول به اوچتي قطوفها دانیه او دا میوه به ته بالکل د نږدې د جنت چې دی به بالکل د زړه کې به راغلی نه د بیا قشیز به ورته الله تعالی حاضر کړي او الله تعالی به ورته فرمایي کلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه د جنت د نعمتونو تاسو خپریمانه او خوري خپ مزو او خوري دي کې به ممانعت نشته چې ډاکټر به درته وای دا تا خده او دا تا خنه یا به درته یو عالم وای چې دا حرام دی می خورو دا حلال دی دا خورو دا شی زونه به پکې نه نبالته د کوم مولا کاری چې دا جایز دی او نه دا ناجایز دی دا حلال دی او دا حرام دی دا مسلې بالته نه او د ډاکټر مسلې بم نه چې دا پریز دی او دا اخرو دا دا هر څه نه خبر چې څومره خوري او څه شي خوري بما اسلفتم سبب سده ولی الله تعالی مسلمان ته دا نعمت ورکړي الله تعالی به مسلمان ته دا نعمتونه زکه ورکړي ما اسلفتم چې دوی کوم اعمال کړی دي دوی کوم زندگی تیر کړی دا فی ایام الخالیه پاغه زندگی او هغه ورځو کې چې کوم د دنیا زندگی وو په د باندې تیر شوی و نه د دنیا په زندگی کې چې تا کوم اعمال کړی دي دا وتا ته د دې مطابق ملاويږي دا یو مسله تر اوسه پوری تاسو ټول داس د کړی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمای من قال لا اله الا الله دخل الجنه کم یو مومن مسلمان چې د زړه نه د اسلام کلمه وې دی به جنت ته داخليږي کله نه ګناه شوی د دې ګناه مقابل کې به الله تعالی د سره حساب کتاب کوي جهنم کې بسوځي بیا ورسره د ایمان په برکت سره د جنت ته ځي دا الله تعالی خو خدای کبي سره د ګناه دوزخ نه بچ کې او جنت ته غد الله تعالی خو خدای ولیکن چې کله یو مسلمان جنت ته لاړ شي دا دویمه مسله چې دا به تاسو نه لیدلې جنت ته چې کله یو مؤمن د ایمان په برکت سره لاړ شي نو د جنت نعمتونه به الله تعالی د جنتیانو ته یو شان ورکړي نه د جنت نعمتونه به په دې مسلمانانو کې یو شان نه لکه الله تعالی په دې مسلمانانو کې په دې دنیا کې هر چاته رزق ورکړي او په دې دنیا کې الله تعالی رزق چاته په تکلیف سره ورکړي چاته لګ ورکړي
چاته ډیر ورکي څوک په کور کې ناستي الله تعالی رزق ورکي او څوک ورپسې مسافر شي رزق ټول خوري په جنت کې به الله تعالی مؤمنانو ته د جنت نعمتونه او رزق د دوی د اعمالو مطابق ورکي د ایمان په برکت به تصرف ور داخل شي انټر وش باقی بال تستا محل سره اعمالو مطابق که یو سړی منځونه ډیر کړي د بلډینګ دومره ډیر اوچتي یو سړی منځونه کم کړي د بلډینګ به کم یو سړی په دیوالونو کې به سونا جواهرات او ډایمنډ د عمل مطابق لګي کچا ډیر ثواب ګټلې د جنت کې به ډایمنډ دومره ډیری کچا لګ کړي د په جنت کې او په دې رهائش په ځای کې به ډایمنډ او سونا او چاندي کم ډبل په نسبت دا هغه ډیرو ثوابونو والا په نسبت نور بدته می هغه ته به می دته به می خو فرق به دی چې کوالټي وستا د عمل مطابق په جنت کې چې ته کوم لوخ استعماله دا به هر یو مسلمان ته الله تعالی د اعمال مطابق کوالټي اوس که جنت ته تمام مؤمنان د ایمان په برکت سره نه نوځي ایو سړی تهجد هم کړي او 15 وخت مونږ په جمع سره کړي او ورپسې سپاره نیمه تلاوت هم کړي او د ایمان په برکت جنت ته لاړ او یو سړی داسې دی چې 15 وخت مونږ کله اوس جمعات کې کړي کله ګراوند کې کړي کله د سره نه کړي او د ایمان په برکت باندې جنت ته لاړ او دې دوړو ته الله تعالی یو شان نعمتونه په جنت کې ورکړي نو دا انصاف نه دی دا یو بخامخه ګیله کوي چې ما دومره تلاوتونه کړي او تا نه دي کړي زم جنت ته راغلم تم را له خو تامي مان راوړو ما اوس باقی د اعمالو په وجه یو ته بخ نعمت ملاويږي بل ته به د اغینه بیکاري دا مسله په ذهن کې کېده او د دې جنت د نعمتونو د کوالټۍ د لپاره خپل اعمال ځان سره ډېر کړئ نو په جنت کې به تاسو شیزونه نعمتونه تاسو اهل او عیال تاسو باغونه دا تاسو دا یو لړ مثال به درکم تاسو دا اوریدلی چې په یو سبحان الله باندې جنت کې یو ونه لګي مسلمان نو که یو سړی 1000 سبحان الله ویلې د به څومره ونی د به هزاري او که یو سړی سلسل سبحان الله ویلې نو د به سونی نو فرق راغی کنه دی یو سړی ته الله تعالی 1000 ونی ورکې په یو باغ کې او د یو سړی په باغ کې سونی دا به ولي دا د دې اعمال لګ دی او د دې بل اعمال ډیر دي دا می مثال درکړه دا شانته به هر یو نعمت ستاسو د عمل مطابق ملاويږي نو چې کله یو مسلمان کامیاب شي الله تعالی به د هر څور کوي نو دا غاولنې قسم مسلمان دی دویم قسم هغه دی چې دوی الله تعالی نه مني ایمان نه راوړي الله تعالی فرمایي واما من اوتي كتابه بشماله او بدبخت بداسي می چې هغه ته به د عمل نامه په ګس باندې ملاوش هغه به فیلش نو فيقول يا ليتني لم اوت كتابي دا بالته ارمان کوي کاش دا زه چې ما ته د عمل نامه نه ورکړل شي ځکه نو ورکړل شوی چې دا د شرم نه ډکه ده دا د پیغور نه ډکه ده دا د بدبختۍ نه ډکه ده دې بارمان کوي چې ماته د سره د عمل نامه راکړل شوی نه و ځکه چې د دې عمل نامې په ذریعه سره به زه جهنم ته ځم ولم ادري ما حسابي وای کاش چې ماته دا پتم نه ولګېدلی چې د حساب کتاب وای ستا دا څه ته وای او زه د دینه خبرم نه وې کله چې الله تعالی د مؤمنانو سره حساب کتابو کې نو ډیر بداسي چې الله تعالی به بغیر د حساب کتاب ته وځي خو څه بداسي چې دوی به ایمان سره مونږ او د سره یو څه ګناه کړي نه د دې ګناه په وجه باندې به دوی یو څه وخت جهنم ته لاړ شي او دا کافران بالته دا ګوري چې الکه پلان کې سود خورم راغله جهنم کې دي پلان کې زناکارم راغله جهنم کې دي پلان کې آرام خورم راغله هم راغله غم راغله نو دوی به یو څه ډاډي خو چې کله د دې مجرمانو مؤمنانو ګناهونه الله تعالی وسوځي او د دوی ګناهونه په اور ختم شي او د دین ورسته دوی راوځي جنت ته نو دلته به دا کافران ارمان کوي یا لیتنی كنت تراب ارمان بدا کوي چې کاش من خاوري
او زمونږ وجودونه هم نو زمونږ روحونه هم نو موږ سره حساب کتاب هم نو موږ باندې شریعت هم نو احکام هم نو سم په موږ نو او موږ یو خاورو او یا د نور حیواناتو په شانتي موږ خاورو بس ختم یادا چې کله الله تعالی دا حیوانات د قیامت په اول وخت کې را حاضر کی نو دا یو زناور به وي چې د زپخکر والے بل وې د ما ته لته را کړي نو الله تعالی به ورته فرمایي کوم حیوان پخکر والے دی پخکر وکړه کم لته در کړي د تلته ورکا نو دا حیوانات په یو بل نه داسې حساب کتاب پوره کی او د دین ورسته به دا حیوانات ختم شي خاوري بشي نو دا کافران چې دا وګوري چې دای سلند حسابو چا یو ډغره وخوړه یو خکری وخوړه چا یو لته وخوړه لو ختم شو راشه زمونږ حساب ته چې اوس به موږ تر کومې زمانې پورې په دې جهنم کې پراته نو دوی به ارمان کوي یا لیتنی کنت تراب کاش موږ خاورو د دې زناورو په شان یو خکر نیم هم خوړل او خبره به ختمه وه نو دوی به وایي ولم ما حساب کاش موږ ته پته نه وه د حساب کتاب څه ته وایي موږ په دې نه پوهېدو د نورو حیواناتو په شانتې اوس خاوري شوي وو ختم وو ارمان به کافران دا کوي چې کاش دنیا کې زما کوم مرګ ما ته راتلی دا زما اخرنۍ فیصله کون خبره او دا هغه مرګ نه وروسته زه بیا دې دنیا ته نه راپاڅېدم او نه را ژوندی کېدم زه هملته ختم شوی وم زه ختم وم دا د محشر زندګۍ ته زه راپاڅېدلی نه وم ما عني مالیه بیا به دوی دا خبره کوي چې ما په دنیا کې کمې پیسې ګټلې وي د کمې پیسو لپاره چې ما خپل ورور وژلی د کمې دنیا لپاره چې ما خپل ورور عزیز تربور سره لانجه کړې وه په کومه ځمکه د کمو پیسو لپاره چې ما په دروغو قسم کړی کم مال حال لپاره چې ما خپل آخرت خوار کړی کم حرامو لپاره چې ما ویل زه بچی به مې آسان او سهولت کیشي او د بچو لپاره ما په ځان باندې دا حرامه قبوله کړې وه او حرامه مې کړې وه او ما په دوکه باندې کومې پیسې ګټ یا هغه پیسې چې د جمع ټایم دی او د مونځ ټایم دی او ته مونځ نه پیسې ګټې هغه پیسې چې ته پې ډاډه وي چې دا به زما څه په خره شي او د دې پیسو لپاره تا خپل آخرت خوار کړ د دې پیسو لپاره تا خپل ایمان خوار کړ نو بیا به دوی وایي ما اغنا عني مالیه دغه پیسې چې دا ما ګټلې وي او دنیا کې پې زه نازېدم او د دې لپاره ما هر څه کړي وو قتل مې هم کړی وو قسم مې هم کړی وو دروغ مې هم ویلي وو دوکه مې هم کړې وه دې خو زما نه هېڅ هم لرې نه کړ دا الله تعالی په عذاب کې معمولی شي زما نه لرې نه کړ او زه د څه هم بې پروا نه کړم دې پیسو خو ما ته په آخرت کې ګټه را نه کړه نو هغه مال حال چې تاسو په خپل شریعت خوار کړئ هغه مال حال چې تاسو په دروغو قسم وکړئ یو مسلمان په دوکه کې هغه مال حال چې ته په خپل ایمان خوار کړئ او کمزور دغه پیسې به بیا تاسو هیڅ ګټه درنه کړي ورنه پیسې ګټل په شریعت کې هیڅ کم غلطه خبره نه ده جایز ده او ثواب هم دی چې ته د یو مسلمان په حیثیت باندې او د اسلام د احکاماتو مطابق باندې کاروبار کې تجارت کې الله تعالی ورته پکې برکت واچي خو شرط بدای چې په دې کاروبار کې به ته مونږ نه خرابې دې کاروبار کې به ته یو مسلمان ته دوکه نه ورکې دې کاروبار کې به ته په دروغ قسم نه کې نو بیا وګټه چې څومره ګټې خو قبل فرض که مونږ په در خرابېږي شریعت په در نه خرابېږي د شریعت احکامات د حلال او د حرام خیال پکې نه ساتل کیږي نو بیا به چې دا خو ما دومره ډېرې ګټلې او دې ما ته هېڅ پیدا را نه کړه هلکه بل کافر به ورته وایي هلکه عني سلطانیه ته د پیسو غم کې چې پیسو زمانه څم لرې نه کړل زمانه عذاب لرې نه کړل هلکه عني سلطانیه دی بل به ورته وایي زمانه په ټوله بادشاهي لاړه زه بادشاه وم زه وزیر وم ګورنر وم او په دې عهدو کې او منصبونو کې ما د الله تعالی د احکامو خیال نه ساته ما د شریعت خیال نه دی ساتلی نو دغه عهدې چې دنیا کې زه په یو منصب باندې هم دغه عهدو خو ما ته هېڅ هم رانه کړ زما هغه عهدې هم ختمې شو هغه هم لاړې الله تعالی به فرشتو ته فرمایي دغه کافر
یا دا مومن چې ایمان راوړی خو د نیکو اعمالو په قصه کې نو الله تعالی به فرشتو ته فرمایي وینیسي او نیولو نه وروسته الله تعالی به ورته فرمایي وی تړئ په زنځیرونو باندې. نو دا بدبخته کسان به الله تعالی د فرشتو په ذریعه ونیسي او بیا به د جهنم په زنځیرونو هتکړو باندې کلک کلک وتړي او الله تعالی ورته فرمایي ثم الجحیم صلوا د دوزخ ته ورولې جهنم ته ورواچي. نو هغه بدبخته کس چې جهنم ته لاړ شي که ایمان راوړو نو د خپل ګناهونو مطابق په جهنم کې تیر کی زمانہ به تیر کی او ګناهونه به نه وسوځي او بیا به راوځي او کنه کافر دی به پکې همیشه پروت. نو آخرت کې به الله تعالی د مؤمنانو ته فیصله د دوی په اعمال او د دوی په ایمان باندې کوي. الله تعالی به ګوري د ایمان راوړي کې ایمان نه دی راوړي. ایمان نو ورسته به الله تعالی ستاسو نیکو اعمال ته ګوري د نیک اعمال شته او کني ک اعمال نشته. حضور علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث شریف فرمایلو د دې اعمال مبارک د حساب کتاب مبارک چې الله عز وجل کله یو چا سره حساب کوي نو د الله تعالی حساب کتاب به بیا ډیر سخت تر دې پورې چې الله تعالی به یو انسان دومره عمل د میزان تل تراولي د حساب کتاب د پاره کاغه د خیر عمل هم به د میزان تل تراولي او کله شر عمل الله تعالی به د میزان تل تراولي. اغه شیز په باره کې علما کرام فرمایي چې دوه شیز به الله تعالی ستاسو میزان تل ته د عمل لپاره راولي لکه د یو انسان په سترګه کې سپریوزي او د په کوی نشي دته پته ونه لګي چې زما په سترګه کې سپریوته دا به شي چې ستا په سترګه کې یو شی پریوزي او تا ته په پته مونږ لګي ته په خبرم نشي دا به څومره شي دومره ذره او د دینم وړله الله تعالی به د میزان تل ته د تحاضر کې چې دا د خیر کار کړي د دین ثواب کړي او دا د شر کار کړي د دین درنه حساب غواړم تاسو در نه دومره حساب کتاب حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا سره چې حساب کتاب وکړل شو به شو د الله تعالی حساب کتاب ته د خامخا عذاب ملاويږي د الله تعالی حساب کتاب دومره سخت. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی د حساب کتاب مبارک فرمائی د مسلمان د مؤمن مبارک فسوف يحاسب حسابا يسيرا الله تعالی به د مؤمن سره ډیر زر د چې آسان حساب به وسره وکړل شي او د آسان حساب نو ورسته به الله تعالی فرمائی وينقلب الى اهله مسرورا دی به بیا خپل د جنت اهل ته خوشاله زی دی به د حساب کتاب نو ورسته جنت ته په خوشحالي سره زینو د جنت اهل کې علما کرام فرمایي چې یا به د دوی د جنت نوې اهل چلته ورته الله تعالی نوري ګوري او غلمان ورکړي ایا دا چې د دوی به د جنت هغه اهل چې په دنیا کې د په بچو کې څوک نیک کا یا په والدینو کې څوک نیک دي په نو کې څوک نیک دي دغه به دوی سره په جنت کې یو ځای کېږي. نبی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې الله تعالی فرمایي چې د مؤمن سره به آسان حساب کتاب وکړل شي او به د جنت ته ځي او تاسو فرمایي چې څوک د الله تعالی حساب ته پیش ول نو د الله تعالی حساب دومره سخت چې د تبه خامخا عذاب ملويږي. نو په آیات کې الله تعالی یو خبره کوي تاسو دلته بلل تاسو وای چې څوک حساب ته پیش د تبع عذاب ملاويږي الله تعالی فرمای مؤمن سره به حساب وکړل شي آسان او به د جنت ته ځي. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمای چې حساب په دوه قسمه دي یو دا چې کله درنه الله تعالی حساب کتاب غواړي نو الله تعالی به مسلمان باندې رحم وکي الله تعالی به د مسلمان ګناهونه معاف کړي او الله تعالی ورته فرمای بنده دا ګناه دې کړی و او کړي مې الله تعالی ورته فرمایي درته مې وبخله زه جنت نو دا حساب دی خدا حساب یسیرا حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله تعالی چې د جنتی په باره کې کوم حساب یادې هغه بدای چې الله تعالی په یو مسلمان رحم وکي دا ګناه دې کړي و او کړي مې و الله تعالی ورته فرمایي په خپل فضل مې درته معاف کړو زه جنت
دا باغ حساب او هغه حساب چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي څوک چې د الله تعالی حساب ته پیښ شو نو د الله تعالی حساب دومره سخت چې دی به خامخا جهنم ته ځي بیا عذاب به ورکول کېږي مراد دا دی چې کله یو انسان حساب ته پیښ شي الله تعالی به ورته فرمایي دا ګناه دې کړې ولې دې کړې نو دا ولې دې کړې دا به بیا جهنم ته ځي نو به هر حال زمونږ چې کومه د حساب کتاب او د قیامت د پوښتنو کومه پرچه د الله تعالی مونږ ته اوټ کا الله تعالی مونږ ته وښوده چې بنده ستانه به په آخرت کې کومې پوښتنې کېږي دا پوښتنې به کېږي نو د دې لپاره ته څه جواب لرې هغه جواب به وګورې او هغه جواب به په خپله عملنامه کې درج کړي نو بیا دا د دنیا فعل او پاس نه دی چې ته بالفرض کې پیل شو نو زه یو کال به وروسته شي هغه بیا د آخرت فعل دی الله تعالی دې موږ دا هغه فعل نه وساتي په دې یو څو خبرو دې موږ ته الله تعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي خبره مې دا کوله چې زمونږ دا څومره اسلامي ادارې دي مدرسې دي او جماعتونه دي د دې لپاره هیڅ فنډینګ نه راځي د ګورنمنت طرفه او دغه د مسلمانانو چاندي دي نو قبل فرض کې یو سړی چاندا مدرسې ته راولېږي نو بلې میاشتې ورته بیا ته نشي ویلی چې هلکه هغه پیسې راوړه ځکه زور خو دې ورسره نشته او نه تړلې پیسې دي نو قبل فرض که الله تعالی یو چا ته ښه مزدوري ورکړه حلاله او زړه پکې و چې یاره دنه به زه د الله تعالی په رضا باندې د پلانکي جومات ته یا د پلانکي مدرسې ته دا وکړمه نو وبه یې کړي ورنه قبل فرض که د یو چا مزدوري ونه شوه یا د یو چا مزدوري وشوه خو دومره زړه پکې نه نو هغې له به څوک وایي چې د جومات کې یا د مدرسه کې دا کار دی یا هغه ته څوک نشي ویلی نو د زمونږ مدرسه په شمول لا ټولې مدرسې داسې ته فنډینګ نه کېږي او دغه دا ستاسو پیسې دي په همدې باندې دا تمام جوماتونه مباد دي مدرسې پې مبادي دي دې میاشت کې زمونږ د مدرسې تقریبا 1,31,000 روپۍ بیل راغلی 1,31,000 او د بجلی تاسو ته پته ده په 24 غنټو کې کله غنټۍ 24 غنټو کې کله او کله 15 منټه 15 او کله دومره تیز راشي چې په کیمپ کې وسوځي کله دومره سلو راشي چې څوک ته ماشين هم نشي لګولای دا زمنګ د بجلی او چې کله بل راشي نو 1,31,000 نو بهر حال دي ته خد زړه نه چاند کوي چې دا بل باقی تاسو ته پته ده چې تاسو په کور کې 10 کسه فیملی 20 کسه فیملی تاسو ته پته ده چې د 10 کسانو د دې 15 کسانو فیملی د کور خرچه څومره ده تاسو چې 15 کسان یا 20 کسان په خپل فیملی کې تاسو د کور خرچه څومره دلته په دې مدرسه کې تقریبا 260-70 کسان دي نو 260 کسان 270 کسانو ته چې ته خوراک سکا ورکې ته څه ودا به څومره خرچي او بیا تقریبا 18-19 استادان دي د دې تنخواګانې وي نو دا به څومره نو د میاشتې حساب تقریبا 13-14 لک 15 لک خپنه رارسي نو 13-15 لک روپۍ دا هم تاسو ورکوي ښا دا 13 لک 15 لک روپۍ دا هم دغه مسافرونه دي تاسو دی یو راشي مولوي صاحب ته وای دا پیسې والا بل راشي دا پیسې والا بل راشي دا پیسې والا د دین علاوه د مدرسې په نوم باندې نه کم جرته داسې ټرست او نه چا تړلې پیسې دي او نه د مدرسې باندې چرته چاندي کېږي جمعه او دا لوډ سپیکر لګول یو دلته چاندا ولته چاندا زمنګ د مدرسې الحمدلله بار تر بار چاندا نه کېږي نو بار تر بار کده مدرسې د دې مدرسې په نوم باندې هر چا چاندا کوله مدرسې سره رابطه کوي چې دا کس تاسو د مدرسې دی کنه دی ډیر کړه ته داسې شوي دي چې زمونږ د مدرسې د استاد په نوم د مدرسې په نوم باندې خلک چاندو کې هغه بیا مدرسې ته نه رارسي نو لہذا که څوک اول خو زمونږ د مدرسې بهرني کسان شته نه چې چاندو کې خو قبل فرض که تاسو ته څوک درغه د مدرسې په نوم نو مدرسې سره رابطه کوي مدرسې سره رابطه کوي نو مدرسې چاندا اومغه د چې څوک مدرسې ته راوړي نو دا کسان ګرځي نو دا خبره په ذهن کې ونیسي چې د مدرسې دومره بیل باقی د طالبان قرآن خرچه د سکان خرچه او بیا د نور خرچه او د تعمیر خرچه او بیا د استادانو خرچه دا ټولي بکی الله تعالی به کوي خدا بیل سده دي کې 3 ورځې 4 ورځې ټیمې کې دا د ورنه کې بیا در پس خبره نورم غټي نو د مدرسې 1,31,000 روپۍ بیل دي کې خې اخلاص وکي الله تعالی د عمل کولو توفیق نصیب دعا وکي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الله مون چې څومره مسلې وکي خدای په دې باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کا الله مونږ دوه قسم خلق ذکر یو ته به عمل نامه په خلاص ورکه الله یو ته په ګس لاس الله مونږ ته عمل نامه په خلاص راکا
الله موږ سره آسان حساب کتاب هغه وکړل چې تا په قرآن شریف کې کوم بیان کړي الله د حضور علیه الصلاۃ والسلام څومره امت دی الله په ټولو باندې رحم وکړه الله څومره امت وفات ته خدای ټولو ته مغفرت نصیب کړه دیناستو خلکو کې الله د چا به مور وفاتي پلار به وفاتي او زړه به چې زما پلار ته زما مور ته د څوک دوا وکي هغوی به په قبرونو کې پته مې کاش دومره څو زمانه وروسته چې ما پسې دوا وکي الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت چې څومره وفات ته دیناستو خلکو کې د چا رشتہ دارانی پلاری مور وفات خدای ټولو ته مغفرت نصیب کړه الله د ټولو ګناهونه معاف کړه الله ټولو باندې رحم وکړه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت الله ټوټه ټوټه دي الله زه په زه به اتفاقی ده الله زه په زه مسلمانان خپل کې یو بل ته اړم دي الله مسلمانانو خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کړه الله مسلمانان یو موټه یو ملت کړه الله کافرانو چې د اسلام خلاف د مسلمان خلاف څومره وسلې جوړ کړي خدای خپل کې په استعمال کړي الله د اسلام خلاف د مسلمانانو خلاف څومره سازشونه تیار کړي خدای ټول ختم کړه الله مسلمانانو ته همت ورکړي چې خپل اتفاق او اتحاد برقرار وساتي دوا او کې د ناس خلکو کې څوک بیماری خدای ته ورته شفا نصیب کړه الله د چا په کور کې بیماری الله د چا په هسپتال کې بیماری خدای ټول ته شفا ور نصیب کړه الله څومره مسلمانان دلته راځي په دې مینه راځي چې دا مدرسه ده په دې کې به زما قدم د ثواب د پاره زب په کې روپۍ ورکم دا به د ثواب ذریعہ الله څومره مسلمانان په دې مدرسه کې نور مدرسو کې که په هر جمعه خدای خو چې ستا ګوري څوک په کې 10 روپۍ امداد کوي الله د 40 روپۍ امداد نه کیږي جارو په کې وخی الله د ټول دنیا او د آخرت کامیابی نصیب کړه الله زمونږ د مدرسې سره چې څوک امداد کوي تعاون کوي الله دې په دوه دنیا کې کامیابی نصیب کړه الله څوک د علما کرام قدر کوي احترام کوي خدای علما کرام سره د زړه مینه محبت کوي الله په کور کې علما کرام الله په کور کې د قران شریف حافظان پیدا کړه الله څومره مسلمانان دي که په هر ځای کې دي بهر ملکونو کې دي خدای تمام مسلمانانو ته په کار روزګار کې برکت واچوه الله څومره مسلمانان بے روزګار دي کوشش کوي چې د حلال ځان ته پیدا کی الله د حلال کاروبار نصیب کا الله د چا کاروبار سده خدای په ورته پکې برکت واچوه الله موږ د حادثونو د اکسیډونو الله د فتونو په امان کې وساته الله د جنگ جګړو دشمنانو الله موږ په امان کې وساته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې وخت مطابق فتنې خودلی اخر زمانہ کې به فتنې راځي شرونه به راځي نوی نوی دینونه به راځي او نوی نوی مسلې به خلق کوي الله دا غ نوی دینونو نوی فرقونه الله دا غ نوی ډلونه الله موږ په امان کې وساته الله موږ زمونږ رشتہ داران الله زمونږ بچي زمونږ نسلونه زمونږ ملګری خدای د دینه خلقونه الله په امان کې وساته الله دوی سره زموږ تعلقات ختم کا الله دوی نه موږ په دیره کې لري وساته الله څومره کسان دي د اسلام په جامه باندې داغ لګي خدای الله د نیکو هدایت ورته وکا الله کده نیکو هدایت ورته نه خدای ته رسوا کا الله د اسلام نه ختم کا الله څومره مسلمانان اسلام ته فایده ور کوي الله که په هر جامه کې د اسلام خیر خوای د شریعت خیر خوای د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین خیر خوای الله که په هر جامه کې الله ته ورته بره ورکا الله کامیابی ور نصیب کا ډیر سخت حالات په مسلمانانو باندې زه په ګرانی ده مشکلات پریشانی دي خدای دا تمام پریشانی او مشکلات ختم کا الله دې ناس تو خلکو کې به ډیر د څه خلک زړه کې به دعای چې الله مونږ ته دعا وکي الله د دوی په زړونو باندې ته عالم الله دوی چې درنه هر دعا غواړي الله کده شریعت مطابق ته د خپل خزانونو پورا کا الله کده شریعت مطابق ته د خپل خزانونو پورا کا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين طيبين الطاهرين